کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک باوجود د دې چې په حق باندې وي او خپل حق پریږدي چې یاره جګړه جوړه نه شي یا دا جګړه ختمه شي، نو وایي زه به هغه ته د جنت په غاړه باندې د یو محل ضمانت ورکوم. او بل ځای کې فرمایي چې د چا اخلاق ښه وي په جنت کې به د ټولو نه په اوچت ځای باندې د محل او د ماڼۍ ضمانت زه هغې کس ته ورکوم. زمونږ د استاسو مور بیبي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث اورېدلی دی چې مؤمن د خپل ښو اخلاقو د وجې نه همیشه روژه لرونکي او تهجد گزار درجه حاصلوي. یعنې څنګه چې یو انسان همیشه روژه ساتي یا همیشه تهجد کوي او هغه ته الله رب العزت کومه درجه ورکوي، نو یو مؤمن د خپل ښو اخلاقو د وجې نه دغه درجه هم حاصلولی شي. نو تاسو سوچ وکړئ چې کله کله مونږه مونځ اودس او روژه زکات کې خو ډېر زیات مرړي او تکړه یو، خو کله چې خبره د ښو اخلاقو راشي نو بیا زما او ستا نه ګاډې خطا وي. موږ له پکار دي چې مونځ اودس روژه حج او زکات هم په ښه طریقې سره کوو، خو داسې نه چې اخلاق زمونږه دونه خراب وي چې د هغې د وجې نه باوجود د ډېرو نیکو اعمالو مونږه د جهنم خشاک جوړ شو. چې په تاسو کې به ټول نه زیات خوښه کس او ما ته نږدې کس د قیامت په ورځ باندې به او د ښو اخلاقو د دې نه غټ اهمیت نور څه کیدی شي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ باندې به ما ته د ټول نه زیات محبوب او خوښه کس او د ټول نه زیات نږدې کس هغه انسان وي چې د چا اخلاق ښه وي، او وی زما نه به د ټول نه زیات لرې کس او ناخوښه کس هغه څوک وي چې څوک تکبر کوي او په دې خبرو باندې شکر وایي او په دې ډېر زیات پکیز مکیز خبرې کوي او تکبر کوونکي دا کس به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ټول نه زیات ناخوښه او د پیغمبر علیه السلام نه به د قیامت پر ورځ باندې ډېر زیات لرې وي. نو موږ له پکار دی چې موږ تکبر هم نه کوو او دې سره سره خپل اخلاق هم ښه ساتو. او ګورې دا یو خبره یاد وساتئ، د ښو اخلاقو پته هغه وخت کې لګي چې ما او تاسو په حق باندې یو او بل انسان په ناحقه باندې وي او موږ د ښو اخلاقو مظاهره وکړو. ګینې چې کله انسان په ناحقه وي او ملامته وي نو هغه خو اصل ډېر ښه اخلاق وي، ځکه خو پښتانه وایي چې د ملامته سړي خوی ډېر زیات دروند او خوږ وي. نو زه وایم چې کله موږ ملامته یو نو بیا خو اصل مجبوراً زموږ اخلاق ډېر ښه وي، خو چې کله موږ ملامته نه یو او په حق باندې یو او زموږ ستا لاس بره وي یا موږ ستا سټیټس زموږ ستا عهده زموږ ستا مالي حالات زموږ ستا علمي حالات زموږ ستا نور درجې په نسبت دنیاوي لحاظ سره هغه اوچت وي او بیا هم موږ ښه اخلاق والا یو